یاره یو شی دا کار نه که نه او کور کې راته وویل چې مالګه راوړو مرچکي راوړو غوړي راوړه نو هلته به کار روزګار هم نه او دونه شي نه به ورته یاد کړي چې ړه به پیاله وچوي بیا خو به خامخا دا چرګان پټې غلا خو ده ما ته پته ده ښه سروپه غلا ده هم د دې کور نه به چرګان روزي دوه درې خو مې تیوړي دي دا سور بانګي ته نن وړمه یاره څوک و د بازار نه سره روان ولو زه دلته ماشومان لاټۍ نه سره روان ولو او دې اوس په دې سره غرمه څه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر قیصریه دلته څه کوې حاجي اخي خیر د ټیک ټاک ما ناست وم ما که چېرته یو چرګه مې د سره غرمه کې پټه کړه ویم دغه دی ما دغه ته ناست وم مړه کړه چې دی د وږي د ما یې لږې ګیا میا به وله وکړم لږې پاڼو له روتم خو ما چې ایمانداري پکار ده که نه ما چې هغه مالک یې روزي د هغه نه به تپوس وکړم او که نه تپوس ښه شی دی که نه دا خبره صحیح ده په چیلې خو ارامه نه شم خوړې بیا چې ته هغه پیر عاده شم هغه هم بیا ارام وي که نه شل قصې قطاري دي خو دا راته ووایه چې ته څه کوې والله چې مزدوري مې وکړه را روان وم د بازار نه مې سره روان اغېشتل زما لاټۍ نه به ولې سره روالم یاره شور مه کوه انډیواله ښه ګراني ده خو د بازاره ولې یو 40-50 سره راله که نه خشته شي نه ولې راله هټۍ نه به ولې سره والي یاره ما د لاټۍ نه به ولې چپس راوالمه دا چپس لږ ارزان دي که نه یاره جي دقلته خو تاسو تبو برباد یې که نه دقه ارزانۍ ته یې ګورئ تا ته پته نه لګي چې چپس معصوم وخوري دا خو زخر دي زخر ماشومان تبو برباد کېږي نو صحیح ده ته خو به ولې په 5 روپۍ چپس راوالې خو سهار به بیا هسپتال ته وړې بیا به دې پې له 70,000 روپۍ لګي نو د دې نه دا خره چې د بازار نه دې ولې چې ته فروټ راغشتو کیلې به دې ولې راغشتې وې سیوان به یې ولې راغشتو طاقت خو دا درته چا ویلي چې چپس ولې راواله ظالمانو نه دې چپس نه وړې دې ماشومانو له دا چپس مه ورکوې دا ګېډې خرابېدلو دا قینه الټۍ لګېدلو او ماشومان ځای په ځای زیل کول دا خو د دقه چپسو د لاسه کېږي هغوی ډوډۍ هم نشي خوړی ها قیصریه دا ځکه زما بچي روزانه بیماري او معدې خو یې تبو برباد شي روزانه مې ډاکټر له خطا کړي نو ولې ته څه وې ولې هغوی یې داسې سوچه غوړو کې پخوي څه د خدای مسلمانه دا خو د کولمو نه هغه سقا ډلو کاږي او په هغې کې دا چپسونه پخېږي د دې چپسونه واوړې دا ماشومان به ستاسو صحتمند شي فروټ ورته شروع کړې ځه سیده کور ته ورته وې اټۍ کیسم نو ځه او که نه چې ته کیک میک ولې راواله قیصریه 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 مه یارېږه مړه په هغه شاګل باندې اور لګېدلی دی راځه چې مړ یې کړو مسلمانانو ولې مړ کې پرېږده هغه اور به یې مړ کړي که نه دی دې بي خو باسه هغه درته نه یادوم اور درته یادوم اور چې هغه دې مړ کړو ښه نو داسې وایه که ته راځې راځې مسلماني پکار ده راځې راښکئ یاره که ماره لاس راکړې مړه مړه خطي هم نه شي یار خپه مې هم خطي وه یاره والله چې اپریشن تیټر ته سړي دننه کړی ډېر غټ وخت یې پې واغېسته هغه اقربې هم رانلل که نه مونږ راوړو غټه غرغنډه پې لګېدلې وه شنه سم اور و دا خره چې ما ویله مړ که ګینې تاسو خو نه شو مړ کولی ښه تاسو ما ته ده ووایه چې دا مریض کله سوځېدلی یاره ډاکټره یو ګنټه مخکې پې اور لګېدلی و ښه نو دا خو د سوځېدو نه نه دی مړه د ده خو ټول هډوکي چپ چور دي کوتره دي نو والله ډاکټره بس غټه غرغنډه وې پې که نه نو نور ته زم نیم خبر خو بس اور هم تې په بیلچو مړ کړی و نو ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخکې مړه شه